السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو که چېرته ستاسو موبایل زر چارج نه کوي، یعنې چې کله هم تاسو خپل موبایل چارجر ورکوئ نو ستاسو موبایل ډیر سلو ډیر کمزوره چارج کوي، حالانکه ستاسو چارجر هم نسلي وي اوریجنل وي خو بیا هم چارجینګ ډیر سلو اخلي. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل ډیر په تیزۍ سره هغه چارج کړئ. دوستانو یو اپلیکیشن د دې لپاره پکار ده، کوم چې لاندې ما ډسکرپشن کې ورکړی دی. ډسکرپشن ته لاړ شئ، اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړ، سمپل اسانه طریقه ده. دوستانو دا وګورئ چې کله هم زه چارجر ورکوم، ګورئ ما چارجر ورکړه. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ، سمپل اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. دوستانو تاسو دلته ښکاري ګورئ 2.5% فلحال زما موبایل چارج لري. دوستانو ګورئ زه چارجر وباسم، دا کوم اپشن چې تاسو دلته ښکاري دا به ټول خپل نور حالت ته راشي. دا وګورئ دوستانو دا چارجینګ کرنٹ دا -2 وګورئ، په دا ټمپریچر درته ښیي، هیلث ګورئ ګډ دی، دا وګورئ دا ټول کیپیسټي دومره ده. نو ګورئ تاسو په دې چې کله هم تاسو چارجینګ یا په دې سټارټینګ باندې تاسو کلیک کړئ نو ګورئ سچویشن یې بیډ ده، یعنې خراب دی، صحیح ده، کار صحیح چارج خو پکې نشته، صحیح ده، هر څه لاړه. اوس ګورئ زه چارجر ورکوم په دې چې کله هم تاسو چارجر دلته انټر کړه نو لږ ورته انتظار وکړئ، ګورئ ورته دا هر څه به په خپل حالت ته راشي. دا وګورئ دوستانو، دا وګورئ تاسو دلته ښکاري چارجینګ کرنٹ، دا اوس ګوره سلو ده، دا اوس ګوره دا نورم برځي. دا وګورئ دلته په دې سټارټ باندې کلیک وکړئ، دا بیټ ته اوس ګوره د دې حالت نور به هم ښه کېږي. دا وګورئ تاسو ته دا مخکې -9، دا وګوره 900 یو ګوره جنرل شو، دا همداسې نور سلو دا فاسټ کېږي خپل اټومیټیکلي. ستاسو موبایل نور هم چارج نه ډېر زر کوي، ډېر زر چارجېږي. دا وګورئ دوستانو تاسو دلته هم ښکاره شو، دا ګورئ دا اوس بیډ سلو، دا وګورئ جنرل شو، دا وګورئ دا نور هم برځي. دا چې څومره برځي ستاسو موبایل، دا وګورئ ستاسو د هغه نه 6 وارې دا سپیډ کې شو، صحیح، یعنې 15 منټ کې دا مکمل کېږي. 15 منټه وایي خو دا ډېر زر کېږي. دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوند ترېنه واخلئ. دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ شوې مو در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.